السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو وطنوالو مینوالو دوستانو، څرنګه چې مخکې تاسو خبر وئ، ما تاسو سره وعده کړې وه چې زه به لایف راځم. نو د وعدې مطابق زه دا د لایف راغلم. اصل موضوع دا ده چې د موږ د افغانستان کرکټ بورډ، دا کرکټ بورډ نه بلکې هغه رسکشي پکې شروع شوې ده. چیرمین یو خوا، سیو بل خوا، نو تاوان یې چا ته رسیږي؟ کرکټ ته، کرکټرانو ته. ډېرې خبرې دي او ویډیو به اوږده سي. څوک څوک سلامونه رالیږي، سلامونو ته وعلیکم السلام. که چا سلامونه راولېږل جواب مې در نه کړو، نو په ډېرې بښنې سره، ځکه چې نورې خبرې کول دې مخکې. خبره دا ده چې د مونږ د کرکټ بورډ چیرمین چې د اول خو هغه دلته وینه صحیح ده، لندن کې وي، امریکا کې وي، بل چېرته. او ډېر وروڼه دا وایي چې مزاري کله ته په کرکټ بورډ کې وې نو تا ولې غږ نه پورته کاوه؟ ما لوبه کوله صحیح ده، د ما کانټریکټ ختم شو، اوس یې ما ته کانټریکټ راکاوه کرکټ بورډ. داسې نه ده. رئیس احمدزی د زوندی د ډایرکټر د کرکټ بورډ ډېر راته وویل مزاري کار وکړه. ما ورته بس نیک وم، یو دم مې زړه کې کرکه راغله. نیک وم ځکه ما نه غوښتل چې د غلامۍ په زنځیرونو زه وتړلی سم. کنې ما ته 40,000 روپۍ افغانۍ معاش راکوه چې په هغه کې به 3,000 که 2,500 ټیکس کاټ کېدو، باقي به دې ما اکاونټ ته راتللې پیسې. نو ما ورته زه کار نه کوم بس. نو خبره دلته داسې ده وروره چې موږ د سینیر لوبغاړو نه، د ډېرو جونیر لوبغاړو، کوکو لوبغاړو نه یې کانټریکټ یې واخیستلې، ډومېسټک ختم یې کړلې صحیح ده. لکه شبیر نوري سو، یونس احمدزی سو، ډېر لوبغاړي دي. که زه یې چا نومونه وانه خم چې رانه خفه نه سي، خو مطلب زه بعضې لوبغاړي داسې دي چې زه نومونه پېژنم، د بعضو نه پېژنم. د نوي هلکانو د نجونو 25 کسانو ته دی معاش ورکوي، کانټریکټ ورکوي. الله مې دې په دې غاړې نه بندوي چې اوس یې ورکړی که یې ورکوي. خو خبرې روانې وي چې د نجونو په ټیم کې ډېر لاس د چیرمین صاحب د چیرمین صاحب یې څه پروا لري؟ هغه که په لندن کې، کله امریکا کې، کله دوبۍ کې، مسلې مسایل خو موږ ته جوړېږي صحیح ده. او ډایرکټر صاحب رئیس خان احمدزی ورسره په دې کې مکمل لاس لري. رئیس احمدزي ته د لرې کولو چل خو ورځي د یو لوبغاړي چې لرې که بس راځه دا ختم ده او یا دا داسې ده، خو د بیرته د هغه د جای کولو چل نه ورځي رئیس احمدزي ته. رئیس احمدزی ډایرکټر هم ده د کرکټ بورډ د افغانستان، او سلیکشن کمیټې مشر هم ده. ورسره په سلیکشن کې د سره ولی امین ده چې د کرکټ هېڅ تاریخچه نه لري. ولی امین په دې خو نه ده یو څوک به راسي ډېر کورسونه به وکړي، خپله سې په میدان کې نه لوبېدلی، کرکټ یې نه وي کړی، کرکټر نه یې پاتې سوی، نو هغه به څه سلیکشن وکړي. او حاجي صاحب حاجي احمدشاه هغه خو پښتو یو هغه ده، نه 3 ده نه 14 ده. را به سو اصلي موضوع ته. د مونږ چیرمین سې د اصل کې چیرمین خو نه یي دلته. د مونږ چیرمین دغه د شکایتو یو مشر ده، ډاکټر نصرت، هغه د اصل مشر صحیح ده. چیرمین خو په نوم ده. ورسره ټوټل هر څه چې کوي ایچ آر یې کوي. ایچ آر ډپارټمنټ یو مشر ده، نثار امیري د وردګو ده. اصل چیرمین خو دا ده، ټولې فیصلې دا کوي او هغه ډاکټر نصرت یې سره کوي. او را به سو دغه د مونږ د ډومېسټک کرکټ چې څوک مشر ده، د کرکټ په یو خوا هم نه پوهېږي. په دې خو نه ده چې میک اپ یې وکړه، مخ ښایسته که، بس کرکټ چې د هغه خپل یو قانون قاعده لري. 10 دي که 9 8 ولایتونه یې ختم کړل. احسان عبید د داخلي کرکټ چې څوک مشر ده. نو کرکټ د تباهي په لور روان ده. کوم چې مشران د مخکې به هغه خلکو فیسبوک کې پوسټونه کول، زه په دا لیکایي کې د کمزوری یم، بیا هم بښنه غواړم، بیا هم بښنه غواړم لیدونکو کتونکو چې هغه لیکایي کې د مالک موبایل کې مسله ده. نو احسان عبید ډېر کمزوری ده، نهایي ډېر کمزوری ده. هغه د کرکټ ښه والي ته هېڅکله نه راغلی، نه یې کولی سي. هغه کرکټ تباه کړي، د داخلي کرکټ څوک مشر ده. او پخوا به خلکو فیسبوک کې اکثره پوسټونه کړي، یا په میډیا ول وایي ټامیان. ټامیان زه نه پوهېږم دا خیاطانو ټامیان دا څوک دي، خو هغه دغه د ارګ نه، د موږ کرکټ نن سبا ټوټلي د ارګ نه کنټرولېږي. څوک چې ارګ کې زور لري، وکیلانو سره تعلقات لري، هغه خلک دلته ټینګېدلی سي. او یا به سوچ منافقت کوي، الله دې موږ او تاسو ترې نه وساتي. زه چې بورډ نه راغلم، ما ته اوس هم زارۍ کوي چې راسه مزاري موږ سره کار وکړه. د ما کار کول د دې ادارې سره ډېر مشکله ده، ځکه چې دلته اول خاین خو رئیس احمدزی ده چې هغه غلامي شروع کړې ده. ما ته داسې کارونه نه کېږي چې ما ته د چیرمین وایي چې
عبدالله مزاري اله د ښځو کوچنګ وکړه د ښځو په هغه دستخط وکړه هېڅ کله یې زه نه کوم ځکه د موږ د وطن حالات داسې دي وخت داسې ته موږ ته اجازه نه راکوي چرمین یې څه پروا لري خپل بچیان یې په لندن کې دي او لوبغاړو ته وایي تاسو کورونه د پاکستان نه راولئ تاسو کورونه د فلاني جي نه راولئ کومه سیکورټي کومه سیفټي تا لوبغاړو ته ورکړې ده او سلیکشن هم نهایي کمزوره ده سلیکشن کې ډایرکټر هم د رئیس احمد ځای سلیکټر هم د رئیس احمد ځای ورسره ولی امین او احمد شاه هغه ته خو چې ده څه وویل چې اسمان شین ده شین ده که رئیس احمد ځي ورته ولی امین حاجي احمد شاه ته شین ده که ورته ویل خړ ده خړ ده سیار سې ورته ویل وریځ ده وریځ ده نو د ما دا لایف راتګ بار بار راځم هم نه والله ثم الا بالله چې زه نور شرمېږم ځکه چې بارو بار خبرې بارو بار لایف راتګ نور د مونږ هم وس نه کېږي که څوک ځان ته مسلمان وایي ځان ته افغان وایي او انسان ځان ته وایي چرمین کې خو شرم حیا بیخي نسته اسیو خو بیچاره اوس راغلی نوی نوی ملا ډوله ده رحمت قریشي نور خو نه پیژنم چې خدای ته سبا په ورځ معاشر مجرم نه شو ځکه چې هغه ما صرف دومره لیدلی څو خبرې مې سره کړي دي هغه هم د کرکټ نالج دومره نسته د کرکټ پوهه دومره نسته د سیو رحمت قریشي خو دا هر څه چې دي دا کوم چې د مونږ ورسره په بورډ کې سینیر لوبغاړي کار کوي دا ټول ریموډي دي بیچاره ګن څه ورته چرمین ویلې چرمین احسان عبید د اچ آر مشر نثار امیری او دا ډاکټر نصرت قریشي او رحمت قریشي سیو دا 15 کسان چې څه وایي په کرکټ بورډ کې هغه کېږي یو کس مهم کس رانه پاتې ده هغه دغه د میډیا مشر ده نوم یې رانه هیر ده نوی کس راغلی ده د ډایرکټ د ارګ نه راغلی ده ښه او فاینانس کې یو مشر ده صافي په نوم باندې ده چې صافی نومیږي عتیق صافی دام خاص کس ده د چرمین نو دلته سیده رسکشي ده زه خو نور خپل دا مې مقصد نه ده چې دوی سره به زه کار وکړم یا به زه شاته لاړ شم د ما انشاءالله تعالی من حیث مسلمان من حیث افغان من حیث یو انسان و د نامې نه ده مرګ ژوند د الله طرف نه ده په دې مې ایمان ده نو د دې بورډ سره به زه ټول عمر کار ونه کړم انشاءالله چې تر څو فرهاني صوبځی وي او دا رئیس احمدزی واکمن وي د ده د لاس لاندې چې څوک کار کوي قسم په خدای چې هغه هم خاین ده رئیس احمدزی هم خاین ده دا دروغجن ده ځکه دا یو ورځ هغه د مونږ د ملي ټیم یو لوبغاړی کونړي په نوم عبید کونړي ما دا ورول د کرکټ بورډ ګیسټ هاوس کې د مشل وختو ما رئیس احمدزی دا ای ټیم کې ګوره داسې ونه کې سلیکشن کې ته د ما خدای د ما په خوله دا لفظ نه راځي وای په ما به ښځه تعالی کوي مزاري عبیده چې زه چرمین نسم زه ټول عمر بورډ کې وظیفه نه کوم نو دې ته د پاکستاني په اصطلاح رئیس احمدزی دا طلاقي ده طلاقي یو سړی چې د ښځې په طلاق نه آیا چې دغه انګریزه ښځه ښودله لیزلي وکسنې مې د چا لاړه کوي بله ښودله نو ډېرې خبرې دي چې زه کول نه غواړم ځکه چې بیا به د مونږ او تاسو هغه اسلامیت افغانیت هغه اجازت نه راکوي چې زه نور مخکې وغږېږم خو کرکټ تباه کېږي احسان عبید کوم چې د داخلي کرکټ مشر ده دا بیچاره په هیڅ هم نه پوهېږي صرف په زور راغلی د چا په زور راغلی څوک چې د بورډ ممبر و اوس د کندهار والي سو هغه یو تجار ده او هغه د چرمین خاص ملګری ده دلته ډېرې لانجې دي او دروغ که زه ووایم په داسې ځای کې ناست یم تاسو ته به زه در ښکاره کړم یو منټه په ادیره کې ناست یم ښه نو دلته هم چې څوک دروغ وایي اخو نو مردار ده مردار الله دې موږ تاسو ټول د دروغو نه وساتي ادیره مې ځکه در ښکاره کړه چې ادیره کې ناست یم الله تعالی دې بس ټول مسلمانانو بخي خدای دې وکړي چې د ما په دې خبرو کې که په غلطۍ رانه پکې کوم خبره دروغ ویل سوي الله دې راته معافي وکړي خو دروغ به ټول عمر ونه وایم او کوم دوستان چې دا فکر کوي چې عبدالله مزاري به په دې لایف راغلی یا په دې دا کوي چې بورډ کې وظیفه واخلي په والله ثم الا بالله چې ما ته اوس هم زارۍ کوي راته وایي راسه 40,000 افغانۍ معاش درکوو موږ سره کار وکړه زه ورسره نه کوم ځکه زه د غلامۍ په زنځیرونو تړل نه غواړم چې تر څو دا اداره وي نه ای پی ایل ورسره کوم نه شپږیزه ورسره کوم او کرکټ نه ما سم استعفا ورکړې ده او استعفا بیرته هر وخت اخیستلی کېږي خو چې دا خلک وي زه ورسره هېڅ نه کوم استعفا ما په خپل زړه ورکړې ده هېڅ چا نه غلط کړی یم نه راباندې چا په زور کړې ده او اکثره خلک دا فکر کوي چې مزاري به د چا دپاره راځي زه د الله دپاره راغلی یم د افغانستان دپاره راغلی یم د افغانستان د کرکټ دپاره راغلی یم د کرکټرانو دپاره لایف راغلی یم ډېر لوبغاړي بیچارهګان اوس موجوده په ټیم کې هم شته په والله سمات الله بالله ډارېږي د حق حواز نسي جګولی او په بورډ کې چې کوم بیچارهګان کار کوي هغوی خو بس خپل هغه معاش اخلي ځان هغه کوي ورځ تیروي او شپه تیروي خدای دې مونږ هغسې نه کوي الله تعالی دې د مونږ تاسو مسلمانانو سپی هغسې نه کوي خو دغه درته وایم
چې دا کرکټ بورډ دا اداره دا مکمل د ارګ نه سپورټ کیږي الله تعالی دې بس دا اداره ختمه کی الله تعالی دې داسې څوک راولي چې د کرکټ په خیر وي د اسلام په خیر وي د افغانستان په خیر وي د وطن په خیر وي نور بیا زه ټول عمر نه لیکنې کوم ان شاء الله تعالی او نه بیا زه لایف راتلی سم د ما دغه اول او اخر پیغام ټولو مسلمانانو ته دی دومره په والله که د سړو په ټیم باندې کوشش کوي دا فرهان یوسفزی او رئیس احمدزی او احسان عبید او HR احسان امیری ده که نثار امیری ده ورسره دغه CEO شیخ اوس راغلی دا خو اوس راغی نو دوی کوشش دا کوي چې د ښځو ټیم جوړ کړي ICC ته نمبرې جوړې کړي کافرو یهودو نصارا ته نمبرې جوړې کړي خو ان شاء الله تعالی دا د ټول هر څه به ختمیږي باقي به صرف یو د الله تعالی نوم وي نو د ښځو ټیم ته د ډېر لیواله دي د موږ ډېرو ملي ټیم لوبغاړو نه کانټریکټ اخیستی شبیر نوري سو نور دغسې لوبغاړي سول دلته دی څه کوي ما په رئیس ختمی رئیس په ما ختمی دولت په رئیس ختمی خالقداد په بل ختمی استګل په بل ختمی کریم صادق په بل ختمی حمید حسن په بل ختمی سیاست یې شروع کړی په لوبغاړی فوټبال شروع کړی نو ځکه زه د کرکټ بورډ نه یو طرف ته سوم نه غواړم چې نور د کرکټ بورډ کې واوسېږم دلته کار وکم ویډیو نور اوږدېږي ملګرو په الله تعالی مسپارم خبرې نور هم ډېرې دي کیدای سي بیا لایف راسم دیو لږ وخت دپاره نور د الله په امان خو خبرې ډېرې دي هغه به بیا سره کوو انشاءالله تعالی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته